د خوست امنیتي مسؤلین زیاتوي چې د اونۍ په لړ کې امنیتي ځواکونو لاسته نه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي. د خوست امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې مدیریت مسؤلین وایي په دې ولایت کې امنیتي ځواکونه د ښې همغږۍ په پایله کې په دې توانېدلي چې د هر ډول ناامنیو او جنایي جرمونو مخه پر وخت ډب کړي. چې په دې هفته کې د موږ لویه لاسته راوړنه د متون په سیمه کې د نشهیي توکو د خرید او فروخت یو لوی مرکز موږ ته په لاس راغلی چې په هغه کې یوه بوشکه شراب او 130 ټابلیټکا ګولۍ او نیمه کیلو هغه شیشه ده او نیمه کیلو چارس دي دا موږ ته په لاس باندې راغلی دي او د دوی مکمل مرکز له منځه وړل شوی ده. نور هم موږ هڅې کوو چې په ټول ولایت کې د نشهیي توکو د خرید او د فروخت پروسه له منځه ویسو او زموږ خپل مظلوم ولس او ځوان نسل له دغې عظیمې تباهۍ نه بچ وساتو. د خوست امنیتي چارواکي زیاتوي د یاد ولایت امنیتي وضعیت بشپړ د ډاډ وړ دی او د جنایي پیښو نشهیي توکو قاچاق پیر او پلور کچه هم تر وروستۍ کچې راټیټه شوي. الحمدلله د دغې شیانو د نشهیي توکو دا کچه ډیره په ټوټه اندازه کې روانه ده. تقریبا په اوسني حالاتو کې په سلو کې 80% نشهیي توکي د خوست په مربوطاتو کې هغه ورک شوي دي. د خوست امنیتي مسؤلین ډاډ څرګندوي چې د نشهیي توکو پر ضد مبارزه به لا ګړندۍ ساتي او د هر ډول ناوړه کړنو به پر وخت مخنیوی کوي.